ملت جنگ زده با عبور از شب‌های سیاه جنگ پس از رسیدن به یک سفیدی صلح روزهای خوشی را در زیر سایه امنیت جشن می‌گیرند. اینجا افغانستان است، کشوری که 4 دهه جنگ را با صدای توپ و تفنگ گذراند و تجلیل از خوشی‌های عید برای مردمانش بعید بود و حالا در 3 سال پسین با حاکمیت نظام اسلامی روزهای مناسبتی همچو عید برای مردمانش بوی واقعی می‌دهد. باشندگان شهر شبرغان در یک اقدام بی‌پیشینه با همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ جوزجان در روز 3 عید بابت قدردانی زحمات نیروهای امنیتی دستگل اهدا نمودند. امنیتي ځواکونه موږ وینو چې هغه په چک پوینټو باندې په چوکو باندې په غزمو باندې مصرف دي، هغه څخه اختر هر څه پاتې د ولس د امنیت په خاطر باندې نو د هغه د زیات کوشش په خاطر باندې موږ وغوښتل چې نن هغه ته تشویق ورکړو چې د اختر په خوند باندې د اختر په ذوق باندې هغه هم پوسی او هغه هم په دې باندې پوسی د ولس موږ د کارکردګۍ څخه خوشاله په دې لحاظ باندې موږ وغوښتل چې نن هغه د ځوانانو تشویق او د امنیتي ځواکونو د تشویق په خاطر باندې د ګلانو برنامه ونیسو. موږ ولاړ یو د 3 ورځې د اختر او د اختر نه مخکې موږ تر سهاره پورې او بیا د سهار څخه تر ماښامه پورې ټوله ورځ مو د ملت په خدمت کې تېره کړې ده او په دې خاطر د دې ځورېدلي ملت خدمت کوو چې دا هغه ځورېدلی او کړېدلی ملت دی چې د روسانو سوپر طاقت یې مات کړی دی. باشندگان ولایت جوزجان هدف از راه اندازی این برنامه را قدردانی از زحمات نیروهای امنیتی یاد کرده میگویند پس از حاکمیت نظام اسلامی مردم روزهای عید را در زیر سایه امنیت جشن میگیرند. خاطر روز عید است، عیدشان هم بمونن کنار خودشان بیان به خدمت ما مردم. ما ازشان خیلی سپاسگزاری میکنیم به خاطر کارشان که به خاطر ملت میکنن. والله راضی هستیم په موږ چک پوینټ امنیت برقرار است، آرام و آرامی است، صلح است. از امارات اسلامی ما تشکر زیاد میکنیم که امن امنیت است. هدف ما این است که شب و روز نیروهای امنیتی در خدمت مردم است. باید ما مردم جوزجان هم در خدمت اینا باشیم. این در حالی است در ولایت جوزجان از سوی مسئولان امنیتی قبل از فرارسیدن عید در مرکز و تمام ولسوالی ها تدابیر امنیتی با ایجاد چک پوینت و تیم های گزمه به شدت گرفته می شود تا شهروندان عید را در زیر سایه امنیت جشن بگیرند.